بل ژوند به څنګه خوشاله تیرو. د حالاتو د چې انسان وګوري او غالبا هر کس ته نه دغه په دې ژوند کې څه نه څه مسله وي، نه هغه په دې خوشحالي پسې ګرځي چې دا خوشحالي ماته میلاو شي. د دې خوشحالي د راتلو یو څو طریقې یا یو څو خبرې درته ښیم، او انشاءالله که په دې د عمل وکړو نو ستا ژوند به بلکل خوشحاله، په شرط د دې چې کله ته په دې باندې عمل وکړې، صرف اورېدنه، سوچ او شکر. نه ته به دې ته سوچ وکړې د خپلو نعمتونو ته، کم چې ستا له پاسه دي او کم چې ستا د خپو نه لاندې دي، او کم چې ښی طرف ته دي او کم ګس ته دي. او دا آیت به د رب العالمین رایات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الله که تاسو زما د نعمتونو شمارول شروع کړئ نو تاسو شمارلی نشئ. د خپل رب د کم کم نعمت نه موږ انکار کوو. ته په روغو خپو باندې ګرځې او داسې خلک شته چې ګورې خپې نشتي، ستا لاسونه دواړه کار کوي، ته به مزدوري کوي، داسې خلک شته چې ګورې د هغوی لاسونه نشتي. ته د شپې په ارام کې په کټ کې ویده شي او دوه سترګې را بندې کړي او داسې ډېر خلک دي چې ګوره په هغه باندې دومره تکلیف ته او دومره درد دی ورته او دومره مرض پرې دی چې هغه سترګې نه بندېږي. زه به تا ته کم کم نعمت را یادوم، خو لنډه دا لکه څنګه چې الله ویلي دي وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. الله وایي ستاسو په دې ځانونو کې غټې غټې نښې پرېتې دي، خو که تاسو دې خپل ځان ته وګورئ. زمونږ په دې جسم کې دننه غټ غټ نعمتونه دي، خو که موږ ورته وګورو نږدې چې کوم موږ سره رسېدي، خوشا کې چې کوم په لکاو په کروڑو نعمتونه دي هغه موږ هېر کړي دي. یو داسې نعمت یادوو چې هغه بس الله نه ولیکلی زموږ په تقدیر کې نه، هغه کروڑو نعمتونه هېر کړو او هغه یو یادوو کوم چې موږ سره کوم چې نه وي. او پوهېږم د الله حکمت لازم باغ نعمتونه ته ګوره کوم چې رب العالمین درکړي، که هغې ته دې ونه کتو ستا ژوند په خوشحالي نه تېرېږي. قضاء و قدر د رب العالمین قضاء او په تقدیر باندې ایمان، چې کله دا خبره پتا کې وا او په تقدیر د ایمان مضبوطو نو ستا ژوند به صحیح او خوشاله. موږ ټول دا وایو کنه چې رب العالمین د طرف نه ده، نه چې د رب العالمین د طرف نه ده او هغه ذات ته چې دغه په هر کار کې حکمت ده، دغه په هر کار کې خیر ده. الا يعلم من خلق. الله وی هغه ذات ته به څنګه پته نه وي او هغه ذات سره به څنګه علم نه وي چې دا مخلوق په خپله پیدا کړی. نو هغه زموږ نه ښه خبر دی چې زموږ سره کومه خبره ښه ښکاري او کومه ښه نه ښکاري، په کومه کې خیر دی په کومه کې شر دی، باندې رب العالمین علیم دی. نو په تقدیر باندې خپل ایمان مضبوط ساته، ستا ژوند به سم خوشحاله ژوند به ستا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وایي قلمونه وچ شوي دي او صحیفې چې دغه اوچتې شوي، د تقدیر چې کوم کتاب دغه څه شوی دی ابن شوی دی او قلم کار پرېښودی، نور پکې نه وي ګوره څه نه کېږي، ته باسې خپل زړه خورې څه چې ستا په تقدیر کې لیکلی شوي دي بس په دې ایمان ساته. او دا در زه ګرنټي در کوم، د دې منبر نه تاله ګرنټي در کوم چې کله دې په تقدیر باندې ایمان مضبوطو ستا ژوند به خوشحاله. که قرضه ده، که بیماری ده، که نورې مسلې دې ته جوړې شوي دي، د مزدورۍ مسلې دي، د کور مسلې دي، هر خبره په دې باندې ختموه وایي دا به رب العالمین لیکلي. بس ایمان، د ایمان خزانه چې کله تا سره وه نو ستا ژوند به خوشحاله. الله په قرآن کې وایي فاذکروني اذکرکم. حدیث کې راځي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر. څوک چې خپل رب یادوي او څوک چې نه یادوي، د دوی مثال رسول الله مثل الحي والمیت، د دوی مثال داسې لکه د ژوندي او د مړ. د ژوندي او د مړ ګوره د دوو ژوندو مقابله نه ده کړې، مقابله څه شي ده؟ د مړ او د ژوندي یو بالکل ختم شوی دی. نه کوم سړی چې په دې دنیا کې ګرځي او رب العالمین نه یادوي دی مړ دی. نه د مړ په ژوند کې به څه خوشحالي راشي؟ د مړ په ژوند کې خوشحالي راځي؟ خوشحالي خو د هغه انسان په ژوند کې راځي چې هغه ژوندی مونځ او مونځ چې څومره ته مونځونه ډېر کې ستا ژوند چې دی دا به خوشحاله. رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله مسله به ورته راغله د هغې د لاسه به لږ خفه شو نو بلال رضی ته به اواز وکړو ارحنا بها یا بلال، بلال دا بانګ ووایي اقامت وکړي چې رسول الله لږ مطمئن شي.
الله چې د صدر کړی دی په دې راضي شه ته به د ټولو نه مالدار یې. خدا اوس ریاست دا خبره ګوره ما نه ده کړې، دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله چې د صدر کړی دی په دې باندې راضي شه تکون اغنى الناس، په خلکو کې به ته مالدار سړی. دا رضا نه ده په دغه تقسیم باندې کوم چې رب العالمین ورکړي د ځان له مالداري ته خپل ژوند خوشالول غواړي. نو دا ته وایم ما مضى فقد فات، یا وایم فقد مات. سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی دی، سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی. چې د سو پوری تا د ماضی سوچ کو نو زه ته دا شرطین ویم چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی. ماضی کتاب بند کا وې تړه او جیل ته دنه ورواچوه او دغه تورو تیرو ته ورواچوه او که طاقت کیږي ور وته ولګه وې سيزه او چې دغه جیل نه راونه باسي. او خيار سره د ماضی ملف ګره چې تر ښکارا کینه کم شي چې تیر شو هغه ير شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو. دا کوم ورځ چې ستاده د قستاده او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سحر شو د ماخام انتظار مکو او چې ماخام شو نو د سحر انتظار مکو. تیر شوی خلال ختم شو او د سبا پته نه لګي. اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه د ورځ د بکم کې چې توسي دا کم ټیم کې چې توس ناشي کنه د قیمتي وخت ته سره د پارام تیر کا. سچې شوی دی هغه شوی دی هغه بدلیږي نه او سچې راځي دا غي مونږ ته پته نشتی نو ول بیا ورځ خراب وخپله. کم ژوند چې تیر وخت نه خرابول پکار کنه اب خوري طریقه تیر کی ذکر او اسکار منزونه دنیوي چې کوم استامنډي دی اب کې خپ آرام هوا مستقبل پریدا او چې کله راغی بیا به سره ګور سبا د رب العالمین په لاس کې دغه ته پرې. زه دا وایم کوم سړی چې د مستقبل لکه اوس مثال کې سړی دا سوچ کوي زوی دی او هغه مثال کې د یو کال یا دوه کال اوس دې سوچ کوي چې د کورم جوړول غواړي دې سي دې لکه په دې سلورم او پنځم مېش باندې کوشش کوي چې د خزې خېټه نه بچي راوباسي. پرې دې چې نه مېش ته پوره شي چې کله وشي به سره ګورو نه وځي مخکې راوباسي. په سلورم او پنځم مېش باندې د خزې خېټه نه بچي راوباسي. د دې مثال لې چې میوله په خشوي نه او دې را شو کوي پرې دې چې کله په خشوه بیا به سره ګور بیا به را شو کو نو دې ورک شوی شي بس سره خپکیږي او په یو دې شي بس چې دغه حقیقت نشتی وجود نشتی خونی نشتی رنگ نشتی شکل نشتی باغه به دې سوچونه کې چې کله د هر سره مخامخ شو بیا به سره مونږ ګورو. لا تركن الى الدنيا، دنیا سره زړه ملګو ځکه چې دنیا سره د زړه ولګو نو زړه به دې خپکیږي او چې زړه دې خپشو نه جون به دې خپکی. کته دا غواړي چې په دنیا کې ستا خوشحالي راشي د خلکو سره خېګړه کو د خلکو سره منډه وا. والله په کوم ورځ چې ته د انسان سره منډه وې کنه په ورځ باندې خوشاله پالتو خبرو کې خپل ځان مې مشغوله وا. هغه کار مکو چې کوم کار تعالی پیدا نه درکې. د نیمبو چې دې تریو دې چې کله به ته چینی واچوله ناغه خوک شو. دغه شان د خپل ژوند د کوم مصیبتونه چې دي د دې مصیبتونو سره سره د مصیبتونو دې بدل کا چې دغه نه ته الټه بل فائدہ واخلي. زه ول مثال درکم مکی والا قریش راپاسې دو رسول سم د مکی نه وېستو کنه دغه مصیبت پر رسول سم را رسول سم چې چلو کو مدینه کلار الته د مسلمانانو یو ملک جوړ کو. همیشه خپل سوچ چې هغه اوچت ساته او په یو ځکه ودرېګم چې په دې کې ست دنیا ختم شو ست جون ختم شو نه کوشش کوو چې تر دینه مخکلار شي ته الله نور مخموقي درکې. والله سبحانه وتعالى دې زمون په جون کې خوشحالي راوړي. والله سبحانه وتعالى همیشه زمون د جون غمونه مصیبتونه فتنې امتحانونه دې رب العالمین زمون لري ساتي.